قدرمنه دوستونه که خیر وي میږ بیا په دا خپرونه کې یو ولما لري دغه ولما نوم دی اشمان ګل یعنې ځنې خلک شمان ورته یایي څه وي چې ایلاګار وي هر سړي ته خوله نیولې وي شمان کېږي یا چې کوم دی یا څه روپۍ روکو یا ماړۍ روکو دغه شمان که خیر وي ځون کاندید کړی دی مګر غوښتی دی دی که خیر وي داسې یایي چې یا ولایتي شورا ته یا ولسي جرګه ته ځون کاندید هما رایه غواړي دی به که خیر میږ به پوښتنه وکړي چې دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آشمان صاحب خیر طبیعت خدا طبیعتونه هم ښه دي مننه کومه آشمان صاحب اول خو تو ته د میز ته ښه راغلاست وایم چې میږ بلنه ته ومنله ځکه زنده کاندید کړی تو با کورینه ډېر وي ځکه کمپاین به چلاوې ډېره مننه کوم چې زنده حاضر کړی بس ژوندی دې وي او تاسو نه ډېره مننه کوم چې ما ته هم دغه قیمتي وخت راکړلو له خیر سره خپل وخت هم راته ضایع کړلو راغلم چې د خلکو سره له خیر سره لږه د زړه خواله وکړم مننه کوو ډېره مننه کوم آشمان ګله ځکه چې دای تو څه خیل ته خلک ته ضرورت دی وطن جوړولو ته ضرورت دی آشمان ګله روبه شماوي پوښتنه ته څرګند دا احساس وکړه چې زه باید یو کاندید وم که خیر وي خلک د رایې متارکو دا احساس څرګند سره پیدا شو والا صاحبه داسې خبره ده چې دا بعضې کاندیدان مې چې ولیدل له خیر سره ما هم په زړه کې دغه فکر پیدا شو چې کاشکې چې زه کاندید وای خو اوس مې دغه وایم چې فیصله وکړله او دا مې د ځان سره فکر وکړو چې زه باید کاندید وم او کامیاب به وم او خلک به راټولوم او خپل خدمت به عرضه کوم له خیر سره مننه کومه ولنه ځکه چې خلک به تو ته رایه درکوي اول خو رایه اول ځکه رایه درکوم چې دا رنګ دا شکل نه ده چې قسمه ځان چې ډېر خدمت به وکړې مننه کومه څه فکر لرې دغه خلک په زړه کې ته څه فکر لرې چې زه ځي لرم که نه لرم ته به بریالی شې که بریالی به نه شې داسې په زړه کې څه تمه لرې که څه والله ښه سوال دې وکړو تمه خو لرم ځکه چې ډېر کاندیدان مې ولیدل او ډېر مشران مې ولیدل د یو نفر په زړه کې ځای نه درلوده او اوس له خیر سره لس موټر پسې دي او ټول خلک پسې دي نو زه د له خیر سره په زړه کې دا ارمان لرم چې ټول خلک به راځي او ما ته به رایه راکوي له خیر سره خپل مکیف ته به رسېږم مننه کومه آشمان صاحب خلک چې دغه ایدیزیې ته ځونی نرسولي د مصرفي نه کړي دي د خلکو ته مړۍ ورکړي د خلکو ته پیسې ورکړي د خلکو ته زنه ته رشوت ورکړی دی سرګ ته په ځون کې مخه وینئ چې دا کارونه به تا وکړی شي انصر صاحب همدا خبره زما د یاده وتلې وه رښتیا خبره ده چې دغه مصرفونه کړي ولا که د بیګا سبا لرلې بیګا سبا یې ډوډۍ نه درلوده وایم چې ماشومان به یې پایلوس ګرځېدل پښې بوټونه به یې نه وو اوس چې دغې مقام ته ورسېدل زه به هم لږ مصرف وکړم که نه لږ به خلکو ته له خیر سره چرګې مرګې ورکړم د خیر سره خپل مقیم ته به ورسېږم مننه کوم بیا خو چې موږ په مړۍ کې فري نغدی کمپاین په وخت کې مننه کوم آشمان ګله که چېرې تو رایې وګټلې کامیاب شوې د خلک ته به څه خدمتي نه کړې څه وطن به بس نو دا خبره مه کوه که نه په دا خوله کې دې د 2 غاښونه در ماتومه چې بیا راته دا خبره تکرار کړې که نه آسمان ګله 2 نه دي درېمه وښکلي دي که خیر وي 9 دي ښه نو دغه غاښونه به له خیر سره ټول در مات کړمه چې بیا دا پوښتنه رانه وکړي ته ووایه څنګه څرګی مطابق ځکه چې هغه خلکو چېرته خلکو ته خدمت کړی چې خپل مکیب ته رسېدلي دي او اوس زه لا مکیب ته نه یم رسېدلی بیا د خلکو خدمت دې زما په غاړه راواچولو نو مننه کوم آشمان ګله ایسه نه چې دومره سخت وي نه چې کله ته خپل مکیب ته ورسېږې
خلک 2 غوښینه وي ته به که خیر وي 15 غوښینه ورموته به مننه کومه دنه ځکه چې رسېږي یا خلک به رایه درکوي قدرمن تو څه خو ول د دای داسې وایي چې یسانه خلک خدمت په مونږ د مارچوه هغه چا کاندید شوي دي زیات رسېدلي هغه څه وطن ورته جوړ کړی ګرام نه یې مننه کومه اشمن ګله یخص تلویزیون رادیوی تو څه په خدمت کې تو کې پیغام کا چاته لاره صحیح خبره ده پیغام ولې نه لرم قدرمنو دوستانو او د تلویزیون د رادیو مینوالو زما پیغام دغه دی چې وټونه ماته راکئ او لیخر سره هر وخت چې خپل موقف ته ورسېدلم نو بیا به هلته سره ګورو لیخر سره خدای دې ما کامیاب کړي تاسو دې خدای چاته محتاج نه کړي نو هلته چې کله کامیاب شم نو بیا به چرګې وي پلونه به وي کورمې به وي بیا مې هلته د چا خبره وایي یو واره مې وساکه او که ترخو مه تومې که وایم چې یو وارې وټونه راکئ بیا به نو هلته سره ګورو دا مې پیغام مننه کومه قدرمنې د مطلب دغه و چې یوره رایه روکئ چې زه کامیاب شم نرم کسرال دل کنم سرال دل تو څه به خپل کور کوئ یا مو به خپل کور وي مننه کومه اشمن ګله چې حاضر شوې میږ مز ته بلنه ده ومنله ډېره مننه تاسو نه چې دا قیمتي وخت مو راته ضایع کړو او ما ته مو خپل وخت راکړو د خوسمیشتو خویندو ورونو سپین ږیرو سره مې د زړه خواله وکړه او خپل یو فیلینګ مې ورته تېر کړو چې راکړي مننه یخص تلویزیون رادیو قدرمن لیدونکي اورېدونکي میږ مز یې د غیزې پره و بیا چې زه ګل بشر خان سره د داسې و بل اشمن تو څه ته حاضرېږي یغه پرم په لویو مهربانه خدای سپري